مینوالو لوبغاړو ته څه نه دي ویلي خو له لوبې وروسته باید مینوال میدان ته راښکته نه شي. سلام مینه خوږو کتونکو، وخت مو په خیر راته ستړي مه شئ. د تیر شنبې په ورځ د پاکستان او افغانستان کومه لوبه چې وه، افغانانو هم ښکلې لوبه وکړه، خو دغه لوبه پاکستان وګټله او افغانستان لوبه وبایلله. خو ځینې نندارچیان د خپلو ځایونو څخه لاندې میدان ته مرمنډه کړه او په لوبغاړو باندې حملې وکړې. خو ځینې کسان وایي چې د په لوبغاړو باندې حملې وکړې یعنې لوبغاړو ته غوسول، وهل، ټکولې ورته ورکول، خو ځینو وایي چې نه، لوبغاړو ته یې مینه ورکوله. هغه وخت د کرکټ کیمرې ننداره کوونکي راوانخیستل. وروسته بیا په ټولنیزو رسنیو داسې انځورونه خپاره شول چې محمد نبي اساخیل په میدان کې خورا خفه او ژړغونی حالت کې ښکارېده. هغه سره د میدان منظمونکي نږدې ولاړو. حشمت الله شاهدي د یو تن لخوا په غېږ کې نیول شوی و. هغه یې د میدان څخه په داسې حال کې راوکیښ چې پر سر یې لاسونه ایښي او پاکستاني لوبغاړي هم ورپسې وو. وروسته د ټویټر افغان کارکونکو د محمد نبي اساخیل او حشمت الله شاهدي انځورونه خپاره کړل. هر افغان لوبغاړی یې د افغانستان اتل یاد کړ او ویل چې د شاهدي او نبي وهل د زغملو نه دی او باید خلک مجازات شي. هلته په میدان کې له حالاتو هم داسې معلومېدل چې افغان لوبغاړو له پاکستاني لوبغاړو سره هیڅ روغبړ ونه کړ او زر پاولین ته ولاړ. له دې وړاندې د بنګلادیش پر وړاندې لوبه کې د ننداره کوونکو لخوا محمد نبي اساخیل ښکنځل شوی و. وروسته بیا محمد نبي اساخیل ویلي که افغان مینوال له موږ نفرت لري بیا به موږ له لوبو استعفا وکړو. اوس ګلبدین نایب ویلي چې په هیڅ لوبغاړي ننداره کوونکي ګزار نه دي کړي بلکې دوی له افغان لوبغاړو سره د زیاتې مینې له کبله میدان ته راغلي وو. دوی غوښتل لوبغاړي په غېږ کې ونیسي. ګلبدین نایب وایي زه د دوی له مینې نه مننه کوم، خو زه له دوی هیله کوم چې دوی د لوبې په پای کې میدان ته رانشي، په خپلو څوکیو منظم کینی او لوبه ننداره کړي. او همداسې په میدان کې ښکاره کېدل چې محمد نبي اساخیل هم د ساتونکو لخوا تر خپل لباس ورسول شو. تاسو ته به ښکارېده چې محمد نبي هم په میدان کې په څلورو غونډو شوی و او لاندې په ځمکه پرېوتی و. ځینو رسنۍ وایي چې دا د نندارچیانو لخوا وهل شوی، خو محمد نبي خپله دا څرګنده کړه چې زه هیچا هم نه یم وهلی او زه په خپله لاندې پرېوتم، زه د یو نندارچي سره ولګېدم او لاندې په ځمکه پرېوتم. نو دوستانو دا ونننی ویډیو، نو خپل نظر مو لاندې په کمنټ کې راسره شریک کړئ. تر بلې ویډیو د